بسم الله الرحمن الرحیم. شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل ته ښه راغلاست. سلامونه او نیکې هیلې ټولو مرګلو ته. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. راځو نن زموږ او ستاسو موضوع د کمپیوټر صفری برنامې پروګرام موضوع ده. که چا اوسه پورې شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل نه وي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ، مرګلو سره شیر کړئ، او چا چې سبسکرایب کړی وي د هغوی نه مننه. راځو نن په د کمپیوټر صفری زده کړې پروګرام 88 نمبر ویډیو ده او د مایکروسافټ وینډوز 19 نمبر. په دې ویډیو کې موږ او تاسو کنټرول پینل کې یو آپشن لرو په نوم د یوزر اکاونټ. دې باره کې به خبرې کیږي. یوزر اکاونټ آپشن دی موږ او تاسو سره. نن زموږ او تاسو ټول موضوع په دې آپشن پورې تړلې ده. راځم اول دا دوه لغته دي. یو دی په نوم د یوزر او اکاونټ. یوزر خپله وایي څه ته؟ یوزر وایي استعمالونکي ته. یوزر مینس پښتو کې استعمالونکی. څوک چې کمپیوټر استعمالوي دې کس ته ویل کېږي یوزر. یعنې موبایل استعمالوي موبایل یوزر شو. موټر چې استعمالوي چالي ډرایور ورته ویل کېږي. مثال جهاز چې چالوي پایلټ ورته ویل کېږي. خو دا هر څه خپل خپل یوزر دی. اوس دلته موضوع د کمپیوټر ده، نو داسې موږ یوزر تعریفو. A person who used a computer is called user. هغه څوک چې کمپیوټر استعمالوي هغه نه ګټه اخلي هغه ته څه ویل کېږي؟ یوزر. اکاونټ څه معنی؟ اکاونټ حساب. لکه بانک اکاونټ هېڅ تاسو پیسې پکې جمع کېږي. موبایل اکاونټ دی سیم دکې موږ پیسې اچو. همداسې نور اکاونټونه دي. نو اکاونټ حساب ته ویل کېږي. د یوزر اکاونټ آپشن فایده څه ده چې موږ دې نه کار ولې استعمالو؟ که چېرته لوکل کمپیوټر موږ او تاسو وګورو، لوکل کمپیوټر یا پرسنل کمپیوټر به ورته وایو. پرسنل کمپیوټر دا معنا شخصي کمپیوټر لکه موږ او تاسو چې استعمالو. دې کمپیوټر کې موږ او تاسو مثال کور کمپیوټر د 3 ورونه استعمالي، 4 استعمالي، 2 استعمالي، غواړي هر یو ځان ته اکاونټ جوړ کړي. نو د پرسنل کمپیوټر کې دا به دومره ګټه نه لري. یعنی ګټه په دې نه لري د یو بل ډیټا لیدلی شي، خو صرف به اکاونټونه بیل. لکه دلته اوس وګورئ مثال دلته زه راځم، که زه کلیک کوم دلته زما موجوده اکاونټ چې کوم یو دی دلته کلیک کو، شاه په نوم دی، شاه محمد. یو اکاونټ زه لرم. یعنی که زما بل کس دا کمپیوټر ورور مې استعمالوي زه غواړم هغه ته اکاونټ جوړ کړم، د خپل اکاونټ کې کار کوي، زه خپل اکاونټ کې. یعنی د یو بل ډیټا لیدلی شي. خو صرف دا دی چې ډیسکټاپ د هغه به بیل وي. یعنې ډیسکټاپ باندې بار څه پراته وي د هغه به بیل شیان وي، زما به بیل شیان وي. بیا دا چې دی خپله په نیټورک کې ډېره ګټه لري. نیټورک کې، نیټورک معنا شبکه کې. لکه که تاسو دا مخابراتي شبکې وګورئ، روشن، MTN، همداسې سلام شو، اتصالات شو. که دلته تاسو وګورئ کال سنټر نوم به تاسو اورېدلی وي چې دا موږ او تاسو ورته زنګ وو چې څه مشکل هم په سیم کې وي او مشکل حل کوو دې ته کال سنټر وایي. دکې دا یو مثال در کوم. لکه دلته مثال به در کړو لکه MTN شرکت ونیسو. MTN د دې کابل کې مثال کال سنټر دی. دې کال سنټر کې 100 پای کمپیوټر ایښي دي او دلته کسان مثال د ورځې 100 کسه مثال دې کال سنټر کې کار کوي، 300 کسه. نو داسې خو نه کوي چې د 300 کس ته وایي 300 کمپیوټر ایښي، خو دا اصل په 300 تقسیم کړي. یعنی هر کس 8 ساعته وظیفه لري په دې کال سنټرو کې. ځینې 12 کوي، ځینې 8 کوي، خو 8 خبر شم 8 دي. نو دا څه کار کوي؟ دغه 100 کمپیوټر یو شفت شو مثال، یو د شفت کې کسانو کار وکړو، بیا 100 کسان همدا 100 کمپیوټر بیا دویم شفت کسان هم په دې کار کوي، بیا 100 کسان چې راشي د دریم شفت والا هم د کار کوي. اوس دلته دا ګټه لري. یعنی یو کمپیوټر دی، په یو کمپیوټر دی 100 کارمندان په کار کوي، 3 ورکره په کار کوي، 3 امپلوی دا په مثال خپل کار پک کوي. د هر یو ته اکاونټ جوړ کړي. یعنی که احمد ریشه به خپل اکاونټ ته ځي، که خان ریشه به خپل اکاونټ ته ځي، محمد ریشه به خپل اکاونټ ته ځي. نو دلته دې ګټه دا شوه چې هر اکاونټ کې به دا کس سرور کمپیوټر چې کم یو وي په نیټورک کې، دا کمپیوټر خو هغه سره وصل وي که نه. یعنی د هر کس اکاونټ په سرور کې سیف کېږي چې دې کس
نن څومره زنګونو ته جواب ورکو، څومره رد که، څومره ښه کار یې کړی، څو ساعته دا لاګین و، نو ټول ریکارډ بیا دلته څه کېږي، ذخیره کېږي. نو ګټه په دې شکل شوه. یو بل ځایونو کې اکثره موسسې دي، هلته خلک دې ګټه اخلي. یو کمپیوټر 2-3 کسه استعمالي او ځان ته اکاونټ یې جوړ کړی، سرور سره کمپیوټر وصلي، ریکارډ یې پکې څه کېږي، سټور کېږي. نو یوزر اکاونټ یو ګټه دا شوه. بل د یوزر اکاونټ ګټه دا ده چې دې د لارې موږ او تاسو موجوده یوزر کې چینجز راوستلی شو، یو نوی یوزر جوړولی شو، یوزر ډیلیټ کولی شو، خپل یوزر ته پاسورډ ورکولی شو. نو اول زه راځم دلته لیکم how to create the new user. نوی یوزر موږ څنګه جوړو. ګورئ نوی یوزر تاسو ته طریقې ښیم. یو طریقه دا ده چې تاسو یې غواړئ جوړ کړئ، ری به شئ کنټرول پینل ته او یوزر اکاونټ باندې به کلیک کړئ. اوس دا چې دی دا کوم موجوده یوزر چې دی زه چې په کار کوم دا هغې نوم دی. دې اپشنونو ته موږ راځو. خو اول د یوزر جوړولو طریقه ښیو. نو مینیج انادر اکاونټ ته راځو. دلته وایي چینج د یوزر یو وډ لایک ټو چینجز. لکه دې یوزر که چینجز راوستی دلته هم کلیک که چینجز راوستی شي. او زموږ کار نوي یوزر سره دی. نو دلته یې څه لیکلي ایډ ا نیو یوزر پی سی سیټینګز. په دې به کلیک کوئ. چې په دې کلیک کو فیملی ان ادر یوزرز ګورئ یور فیملی دلته ټوله معلومات درکړي. نو غواړئ یو نوی یوزر جوړ کړئ، په سبا کلیک ایډ سم ون ټو ایلس. اوس دلته لیکلي how will this person sign in. فون نمبر یې هغه مثال دا میسج ما ته ولې راکړو، زه دې باندې مسپیو. دلته ګورئ ایمیل او دا شی غواړي. دلته زه کمپیوټر زما کمپیوټر نیټ سره وصل دی، نو زه دا څه کومه ډسکنیکټ کومه. دلته راځم ډسکنیکټ. چې کله ډسکنیکټ شي نو دا به واپس کلوز کړئ. مینیج انادر اکاونټ ته راشئ او دلته کلیک کړئ ایډ انادر اکاونټ باندې. اوس به موږ او تاسو سره ګوره هم میسج نه راځي. اوس د هلته ایمیل باره کې وکړه لکه ایمیل دا شی غوښتو. اوس دا شی چې نه وي د هغې د لارې هم کولی شي یوزر جوړ. خو دلته زه ورته یم چې نه زه یې په نوم جوړوم. دلته یوزر نیم ورکړه. مثال ما نوم یوزر نیم ورکړو، همداسې یو نوم ورته مثال ورکوم شاخان. صحیح شو. میک سیکویر مثال پاسورډ ورکړئ. پاسورډ همیشه ګورئ موږ او تاسو که پاسورډ وګورو، پاسورډ موږ سره 3 ډوله دی. یو نارمل پاسورډ دی، یو 2 ډوله سو یو سټرانګ پاسورډ ورته وایي، ځینې دریم وایي نارم میډیم. دغسې نارمل پاسورډ دا معنا لکه داسې مثال ته پاسورډ ورکړي اے بي سی 1 2 3 یا داسې پاسورډ ورکړي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دې ته نارمل پاسورډ وایي، یعنی ایزي که نه. بل سټرانګ پاسورډ څنګه پاسورډ وایي؟ سټرانګ پاسورډ داسې پاسورډ دی چې دا هم پکې الفابیټ شامل وي، هم پکې نمبر شامل وي، هم پکې سمبولونه موجود وي. دې ته سټرانګ پاسورډ وایي. نو همیشه که ایمیل ته خپل پاسورډ ورکوئ، کمپیوټر ته، موبایل ته سټرانګ پاسورډ استعمالوئ. لکه مثال داسې ورکوئ بي سی 1 2 3 او داسې یو علامه ورسره واچوئ. نو زه غواړم چې اوس سټرانګ پاسورډ ورکړم. نو دلته راځم سمپل اکاونټ جوړوم. نو پاسورډ ورکوم اے بي سی 1 2 3 یا 1 2 او دا 2 علامې مو ورسره واچولې. همداسې مثال ورکوم اے بي سی 1 2 او 1 2. ها وایي لیکلی دي if case you forget your password. که ته چېرته پاسورډ د یاد وځي نو تا نه څه پوښتنه دې وکړي. دلته ګوره دا پوښتنې تا نه کوي به. لکه مثال what was your first pet's name. دلته ولې د محلي ځناور نوم چې ته یې ساته، دې نوم چې دی چې کور کې ساتلی، یا دا پوښتنې دا ټول ورته دلته ځان سره اډ کولی شئ. چې کله پاسورډ ورکړي نو بیا دې نه تاسو هم ګټه اخیستی شئ. زه راځم څه کوم نیکسټ کوم. دا مې ډک نه کړه، دا بیا خپل هم تاسو پوهېږئ. نیکسټ ولې کار نه کوي چې دا اپډیټ شوی نو دا مجبور یم چې زه دا ورکړم. مثال واټ واز د سټي ویر یو لیو بورن. مثال زه ورته لیکم کابل. صحیح شو. دویم مثال چایلډهوډ نیم شاه. ښه سیکورټي دپاره دا what is the name of city where you parents meet? What's your first name? You hold this cousin. What is the name of your first school? مثال زه لیکمه اکبر هسې یو نوم مې ورکړو. بس دا مې ډک کړه. بس نیکسټ.
دا زما یوزر جوړ شو دا اوس یوزر شو موږ سره یوزر باندې کلیک کې چینج د اکاونټ ټایپ ریموو کې یوزر دیز نه ډیلیټ کې او چینج د اکاونټ ټایپ دی باندې موږ او تاسو خبرې کوو یو ار انفو دلته زموږ او تاسو د یوزر باره کې انفو ده دا ټول لیکل شوی دی دلته ګورئ دا یوزر شو براوز فور وانس کریټ یور پکچر اخلي پکچر راوړي دي نه پکچر کلیک کا مثال کم پکچر راولي ډیسکټاپ ته راشه سمپل بره شو پکچرز ته اگزامپل په تور دا پکچر ما واغستو دا اوس یوزر پکچر شو دا پروفایل پکچر وي دا بیا هلته بل ځای نه بیا موږ تاسو طریقه زده کوو خو دلته نه کوو کیمرا ډایرکټ ویب کیم د کمپیوټر سره ولري دې نه هم کولی شي ایمیل ان اکاونټ دغه ایمیل مثال دلته څه دی ایډ ان اکاونټ په ایمیل جوړه دلته ایمیل ورته ورکړه ادر اکاونټس دا آوټلوک او دغه شیانو باندې کولی شو ساین اټ آپشنز مثال دلته راشه وین پی سی واک اپ فرام سلیپ حالت کې چې کله کمپیوټر راشي که نه یعنی وین پی سی واک کله چې څه پاسورډ دی وغواړي که نه ورته هم نیوره نو دا هغه پین کوډ ورکوي چینج پاسورډ دیز نه پاسورډ چینج کولی شئ ایډ ا پاسورډ ټو پکچر دا معنا لکه داسې یو پکچر ته ورته ورکې پاسورډ په شکله دلته اول فیریفای پاسورډ غواړي بی سی 1 2 او اوکې ځکه پاسورډ به غواړي صحیح لیکلي د یوزر نیم اور پاسورډ انکریکټ دا به کلوز کو بیا به کلیک کو اے بی سی 1 2 خسوري زه دا ورکوم دا هغه یوزر پاسورډ مانه غواړي چې کوم کې زه لاګین وم نو ګوره چوز ا فوټو ورته انتخاب کې مثال ډیسکټاپ ته راشه پکچر ته راشه کوم عکس مثال غواړي مثال په تور دا پکچر غواړي ها دکې مثال زه به یو ځای ورته انتخابې د سرکل شکل کې چېرې دا ځای یا سترګه دغسې ورته انتخاب کو پس کلیک یوز دیس پکچر بس وګور لیکلي ریممبر د سایز پوزیشن دا دکې بیا لږ مشکل بیا هغه سایز هر څه به ورته هغه کې خو دې نه تیر شي ډاینامیک لاک شو چینج پاسورډ شو پاسورډ چینج کوئ ایکسس ور سکول مثال ایکسس ورکس اور سکول د دې ګټه دا چې غواړي دا یوزر ته د بل ځای نه کنټرول کړي دا بیا نیټورک د لارې کېږي دلته ایمیل دا شی نه درنه غواړي نو بیا ته خپل یوزر کنټرولولی شي فیملی انادر یوزرز دلته بل یوزر جوړی او سیکرونایز سیټینګ دی نو دلته موږ او تاسو صرف یوزر طریقه زده که نور پاسورډ ماسورډ خو دلته مخکې هم تاسو ته اوس راځي نو دا اوس که زه راشم بیا که نو ګورئ دا هم اوس موجوده یوزر کې کار وکړو منیج انادر اکاونټ ته راغو دا زما موجوده اکاونټ دا نوی اکاونټ شو په دې کلیک که دکې اوس موږ او تاسو کار کوو بل یوزر طریقه دا ده چې یوزر جوړی نو راشه دیس پی سي باندې رایټ کلیک او دلته لیکلي منیج بله خبره دا ده چې یوزر موږ سره یوزرز ټایپس چې دي موږ سره یوزر ټایپس موږ سره څو ډوله دي خو دا دوه ډوله ډېر مشهور دي یو بلټن یوزر شو یا ډیفالټ یوزر ورته ویل کېږي او یو نن بلټن یوزر دی په دې مستویم بلټن یوزر هغه یوزر ته ویل کېږي چې خپله وینډوز کله انسټال شي هغه کې یوزرز وي لکه اډمنسټریټر شو دا نو ګیس شو او نن بلټن یوزر هغه یوزر چې مونږ یې جوړ کړو لکه دلته که زه یوزر لوکل ته یوزر ته راشم ګوره دا بلټن دی یعنی دا بلټن دته ځکه چې دا یې مونږ او تاسو جوړ کړي نه دي خپله وینډوز انسټالیشن سره راغلي لکه دا نن بلټن دی ګوره دا نور ګوره څو قسمه ګروپس ته کړی شي دلته تاسو ته دا ټول دا لکه اکاونټ ټایپس دي ګروپونه دي بیا دکې اکاونټونه دي یعنی دا موږ سره بلټن اکاونټس دي نن بلټن اکاونټ څنګه دي چې کومه موږ خپله جوړ کړي ګوره دا دواړه چې دي لکه یو چې موږ وینډوز انسټالو هغه هلته موږ نه او یو چې اوس موږ او تاسو جوړ کړو نو دلته یوزر څنګه جوړو رایټ کلیک نیو یوزر ته راشي هلته یوزر نیم ورکړه مثال یوزر نیم ورکړو خان شاه داسې نوم مې ورته ورکړو مثال په طور نوم ورکړو شاه فل نیم شاه احمد شاه description this is my personal
اکاونټ داسې پاسورډ ورکړه، مثال ABC 1 2 د تم داسې پاسورډ کې ABC 1 2 داسې پاسورډ ورکړه. بس پسې کلیک کړه کریټ. With the following error occurred will attempt to create user share on computer desktop. This account already exists. دا username شته دی خان شاه به ورکم. ها بس په کریټ کلیک کړئ. دا موږ سره یوزر جوړ شو. دا شو. اوس دا نن بلټن شو. دې سره ډسکرپشن کې موږ معلومات لیکلي دلته ښیي. نو یو د یوزر طریقه دلته دا شوه. ښه دلته به بیا هم راځو کنټرول پینل ته. دې ځای کې زموږ او ستاسو دا کوم موضوع چې یوزر اکاونټ کې دلته اپشنونه دي دا تشریح کوم. ګورئ چینج د اکاونټ نیم بدلې چینج که دلته په چینج نیم باندې وکلیک کړئ. چینج د اکاونټ ټایپ دې ته راځم. منیج انادر اکاونټ دلته ورته ښیي چې څو یوزر سره دې کې چینجز کولی شي. چینج د اکاونټ چینج یوزر اکاونټ کنټرول سیټینګز دا اوس څه کار کوي. یعنې ګوره زه دا څه کوم آلویز نوټیفای څه کار کوي چې کله بیا موږ او تاسو یو سافټویر انسټالو موږ نه به پوښتنه کوي یس نو دا انسټالوئ که نه انسټالوئ. که زه دلته راشم دلته راځم یو سافټویر به واخلم انټرنیټ ټولز یا میډیا کنورټر ویډیو واټرمارک دا سافټویر مثال زه انسټالوم. اوس ګورئ دا یس نو پوښتنه موږ نه کوي. یعنی یوزر کنټرولز ډو یو وانټ ټو الاو this app from unknown publish to make changes on. یعنی دا تا نه پوښتنه کوي ځکه هلته نوټیفای چې دا ته انسټالې که نه انسټال اجازه ورکوې که نه ورکوې. دا پوښتنه ولې موږ نه کوي. دلته زموږ او ستاسو دا اپشن چې دی دا آلویز نوټیفای دی. نیور نوټیفای باندې کلیک کوه اوکې که په یس کلیک کوه. اوس ګوره زه دلته راځم دا سافټویر دوباره انسټالوم انټر کوم. نو ګوره اوس ما نه به یس نو پوښتنه نه کېږي ځکه هلته ورته اجازه چې بس الاو اجازه یې ورکړې ده. که دا چېرته مثال بیا پاس وي دا اجازه بیا تا نه پوښتنه کوي. ښه منیج انادر اکاونټ ته راځو. کم اکاونټ کې ایډ نیو اکاونټ باندې خو کلیک پوه شوئ. کم اکاونټ کې مثال چینجز راولي پام دی خپل اکاونټ باندې به کار وکړو چې کم کې لاګین وي. چینج د اکاونټ نیم ما خبره اکاونټ نیم چینج د پاسورډ به بدلې خو مجبوري چې کم اکاونټ کې اوس ته کار کې کم اکاونټ کې چې زه اوس کار کوم د دې پاسورډ چې چینج کوم نو زه مجبور یم چې نه زوړ پاسورډ ورکړم. او که چېرته زه یو بل اکاونټ زه چې مثال پاسورډ چینج کول غواړم د دې نو دلته ګورئ ما نه به کریټ نیو اکاونټ لکه دې کریټ ته م راځم. کریټ نیو اکاونټ دا ځکه راغو دلته ګوره چینج د اکاونټ پاس اپشن دی. که تاسو وګورئ دلته راشئ دلته دا اپشن نشته. ولې نشته؟ ځکه دلته پاسورډ لري د اکاونټ او که چېرته زه دلته کلیک کړم د اکاونټ پاسورډ نه لري کریټ پاسورډ به موږ ته وایي. مثال پاسورډ ورکړه ABC دلته م ورکوم ABC type a password and this password and will be visible to everyone who use this computer. لکه یو په یو اکاونټ جوړ کړی درته وایي چې پاسورډ یې دلته ټایپ که چېر څوک راځي غواړي دې ته لاګین شي دلته ټایپ ا پاسورډ هم بیا لاګین سکرین دلته موږ ته بیا شو کوي. دلته موږ ته شو کوي بیا دې ځای کې نو هغه ورکوئ که نه ورکوئ. نو ځینې خلک یې ورته پرېږدي نه بیا تاسو هغه ته ګورئ. ګوره کریټ ا پاسورډ باندې چې کلیک کوم اوس دا اپشن هم چینج د پاسورډ ته بدل شو. اوس دلته ګوره ما نه کرنټ پاسورډ نه غواړي ځکه دا اکاونټ لاګ آف دی او زه دې اکاونټ نه زه اډمنسټریټر یم دې اکاونټ زه پاسورډ ګوره چینج کولی شم. اوس نو په چینج د پاسورډ چینج کوي. چینج د اکاونټ ټایپ دې موضوع ته ښه متوجه شئ. سټینډرډ اکاونټ اډمنسټریټر اکاونټ. سټینډرډ څه معنا؟ سټینډرډ داسې فکر وکړئ لکه کور کې مور چې دا سټینډر ده اډمنسټریټر لکه پلار. لکه یو کور کې مور زیاترو باندې زوري خو زیاتره زموږ او ستاسو هغه مېرمنې چې د خپل مړونو قدر کوي هغه کوي. یعنی هغوی کور کې دومره صلاحیت ځان ته هم نه ورکوي او نه دومره صلاحیت ځان ته ورکوي او نه میړه هم نه ورکوي او نه هغوی دومره غټ صلاحیت خوښوي هم خو اکثره ښځې چې دي هغه نو بیا میړه یې خپله. نو سټینډرډ اکاونټ داسې لکه مور 50% اختیارات لري. 50 دا معنا مثال په توره مور څه کار کولی شي دا پیسې ورکړه سودا راوړه یا ترکاري دغه شی نه خو نور د دې کار نشته. دا کور به مثال کور نور کنټرول نشي کولی چې دا کس نه راځي او داسې او هغسې په بچو باندې مثال هغه به صحیح د پلار لاس کې. نو سټینډرډ داسې یو اکاونټ دی چې دغه اوس دې احمدشاه اکاونټ ته سټینډرډ انتخاب کړم دا به په دې خپل اکاونټ کې داسې اختیارات لري چې سافټویر به نشي انسټالولی
سافټویر به انسټالولی شي خو هغه هم ډېر په مشکله نه رولز به اپلای کوي. سافټویر به نشي ډیلیټ کولی، یو یوزر به نشي ډیلیټ کولی، یو یوزر پاسورډ به نشي چینج کولی، خپل پاسورډ به هم حتی نشي چینج کولی. یعنی که چېرته سبا یو ځای کې تاسو کار کوئ ټي افیسر هستئ نو کوشش وکئ چې خپل کارمندانو ته سټینډرډ ټایپ انتخاب کړئ چې هغه ستا پی سي کې تا ته لانجه ونه ګوري. یعنی تا اوس هغه ځان ته پلار کوه مجبور چې تا ته وایي چې داسې به کوې داسې به کوې. نو که همیشه اوس وکړئ کور کې یا ورور یې هغه ته هم سټینډرډ اکاونټ انتخاب کړئ. اډمنسټریټر هغه چا دپاره وي چې غواړي په دې کمپیوټر فل کنټرول وکړي. اډمنسټریټر څه معنا؟ مدیر، اداره کوونکی. نو بیا هر یوزر ته تاسو ګورئ چې سټینډرډ ټایپ انتخابوئ که اډمنسټریټر. نو دا ټایپ انتخاب کې اوس ګوره زه اډمنسټریټر انتخابوم، چینج ټایپ ته راشم، دې ټایپ اوس څه شی شو؟ اډمنسټریټر. او که زه دلته راشم سټینډرډ انتخاب کړم د دې اکاونټ ټایپ څه شی دی اوس؟ نه ښیي. سټینډرډ چې اډمنسټریټر نه هغه به دلته بیا نه شي. بل چې کله یو اکاونټ ته پاسورډ یې څنګه وپوهېږي؟ پاسورډ پروټکټډ به ورسره لیکل شوی وي. ښه که اکاونټ ډیلیټ کوئ ډیلیټ د اکاونټ باندې کلیک کوئ. دا اوس څه معنا؟ ډیلیټ فایل کی فایل. یعنی ډیلیټ فایل دا معنا او کی فایل. لکه زه غواړم دا اکاونټ ډیلیټ شي په د دې په ډیسکټاپ او ډاکومنټ او ډاونلوډ کې چې څومره شیونه دي هغه پاتې شي. نو بیا به کی فایل باندې کلیک کوئ او دلته به ډیلیټ اکاونټ کلیک کوئ. ښه دا فایلونه بیا چېرته سیف کېږي؟ دا دلته وګوره لکه شا یوزر دی که نه، د دغسې یو فولډر ورته په سی ډرایو کې جوړېږي. یوزرز په نوم فولډر دلته ورته یو فولډر آل یوزر کې ورته یو فولډر جوړېږي بیا دلته. نو فایلونه به د ډیسکټاپ او ډاکومنټ ټول دلته څه شي؟ سیف به شي. او که تاسو غواړئ چې نه ټول اکاونټ ډیلیټ شي، فایلونه هم ډیلیټ شي، نو بیا ډیلیټ فایل او ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کړئ. نو ګوره اکاونټ څه شو؟ ډیلیټ شو. نو په دې شکل موږ او تاسو یو اکاونټ څه کولی شو؟ جوړولی شو، ډیلیټ کولی شو. انشاءالله دې کې به څه مشکل نه وي. دلته اوس ګورئ پکچر د اکاونټ نه لري، نو دې نه اوس وینډوز 7 کې و دا اپشنه، نو هغه اپشن یې اوس ختم کړی. نو تاسو مجبور یاست چې کله کوم اکاونټ ته پاسورډ هغه ورکړئ، مثال پکچر غواړئ ورته انتخاب کړئ، نو تاسو به راشئ کنټرول پینل ته، دې نه هم شاید وشي. دا ګورئ چینج د اکاونټ سیټینګ، دې نه هم تاسو اکاونټ سیټینګز ته راتلی شئ. دلته ګورئ یوزر انتخاب کوي، یور انفو دلته انفو ښیي، اکاونټ دی دلته ورته دغه اکاونټ دی مثال په دې چینج ټایپ، په دې خو مو اوس پوهېږئ چینج ټایپ څه کار کوي، اډمنسټریټر او سټینډرډ ریموف کوئ، دې نه هم اکاونټ ډیلیټ کولی شئ. او که غواړئ ورته پکچر انتخاب کوئ نو مجبور یاستئ چې خپل اکاونټ ته دا لاګین شي. صحیح شو؟ ښه، نو دغلته د اکاونټ جوړولو طریقه تاسو زده کړه، ډیلیټ کولو طریقه هم زده کړه، پاسورډ څنګه چینج کېږي. دې ځای کې بیا موږ او تاسو څنګه یوزر ډیلیټ کوو جوړول خو هم دلته زده کړه. دلته هم که یوزر ډیلیټ کوئ لکه سیټ پاسورډ، دا ډېر یو خوندور اپشن دی. لکه داسې یو اکاونټ دی چې کس نه خپل پاسورډ د یاده ووتلو، او ما نه خو دوه اکاونټ یو کمپیوټر کې دی، یو وایي ما نه خو د یاده وتی او ته خپل اکاونټ کې لاګین یې، نو ته کولی شې چې د هغه پاسورډ ختم کړې. او مثال که لاګین کېږي هغه درته وایي زوړ پاسورډ او زوړ مې نه دی یاد، نو ته غواړې چې د هغه پاسورډ ختم کړې. نو دلته لنډه طریقه یې دا ده، رایټ کلیک کوئ، سیټ پاسورډ پروسس، دلته ورته نوی پاسورډ هم ورکولی شئ، او که نه سوچه یې ختم کوئ په څه به کلیک کوئ؟ اوکې باندې بس دس پاسورډ هیز بین سیټ، یعنی دا پاسورډ یې د منځه لاړو چې دا اکاونټ داخلي، دا یوزر خپل اکاونټ داخلي هغه نه پاسورډ نه غواړي. دلته اکاونټ ډیلیټ کوئ، دلته راشئ رینیم کوئ، نوم یې چینج کوئ، پراپرټیز کې هم دا خبرې دي، دا د نیټورک مربوط خبرې دي. ممبر دی د کوم ګروپ دی؟ یوزر ممبر دی، مثال غواړي اډمنسټریټر لکه څنګه چې سټینډر او هغه دلته اډمنسټریټر ته هم کنورټ کولی شي، اډمنسټریټر ګروپ کې که اوکې که لکه دا به سټینډر نه اډمنسټریټر شي، د نه یې ریموف که، او که پروفایل دلته معلومات ورته، دا بیا نیټورک کې استعمالو موږ او تاسو. نو دلته هم یو اکاونټ په دې شکل ډیلیټ کولی شي، ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوئ، اکاونټ څه کېږي؟ ډیلیټ کېږي. نو نور دې کې څه نشته، دا د یو یوزر جوړولو طریقه وه، ډیلیټ کولو طریقه باندې پوه شو یوزر څنګه موږ او تاسو ډیلیټ کوو. بله موضوع ښه داسې څنګه زه دلته که الټ F4 زه ووهمه دغه موضوع راځي شټ ډاون باندې، خو تاسو پوهېږئ ریسټارټ سلیپ ساین آوټ او سویچ یوزر څه کار کوي، دا هم د یوزر اکاونټ مربوط دی. خو خیر زه دا شټ ډاون ټول تشریح کوم چې چا مثال نه یې هغه کړی. شټ ډاون دا معنا کمپیوټر سویچ آف کوي، چې کله تاسو کمپیوټر بیا لګوئ مجبوره سئ پاور بټن ووهئ.
ښه طریقه د کمپیوټر بندولو دا ده، دلته راشئ شټ ډاون باندې کلیک کړئ. دا شټ ډاون باندې کلیک کړئ، نور که 1 ساعت کې بند شو، نیم ساعت کې بټن مو وهئ. بټن چې وهئ کمپیوټر هم څه کېږي، خرابېږي. خو هغه وخت شټ ډاون کوئ چې هر څه اپلیکیشنونه تاسو بند کړي وي. ریسټارټ یې دوباره د سره شروع کړئ، یعنې ضرورت نشته چې پاور بټن ته یو سلیپ یې د خوب حالت ته وړي. بیا که تاسو پاور بټن ووهئ کمپیوټر هم د سلیپ حالت نه پاسي. یا کیبورډونو کې واکاپ بټن هم شته د اکثره کیبورډونو کې، نو د خوب به پاسي. دا څه چې بیا تاسو پرېښی وي هغه به څه وي، تاسو په سکرین شو کوي واپس. ښه ریسټارټ هم وشو، ریسټارټ او سلیپ هم وشو. ښه دلته اوس راځو، یو موږ سره چې دی ساین آوټ آپشن دی او یو موږ سره سویچ یوزر آپشن دی. ساین آوټ څه معنا وتل، لکه زه غواړم اوس یو کس راغو زما کوم یوزر مې خپل همداسې آن پرېښی او وایي چېرې دې یوزر زه بند کړم، خپل یوزر ته لاړ شم. دلته په وینډوز 7 کې لاګ آف ویل کېدو، لاګ آف. دلته یې ساین آوټ کړی، نو الټ 4 به دغه ووهي، الټ 4 او دلته به څه واخلي، ساین آوټ. یعنې دا کم اکاونټ چې دی دا به بند شي او داسې به ورته څه شو کړي، لاک سکرین به ورته په دې شکل کې شو کړي. نو بیا چې کم یوزر ته خپل دننه کېږي دلته به کلیک کړي. او سویچ یوزر څه کار کوي، سویچ یوزر دا معنا سویچ وتلو ته وایي. لکه زه غواړم ما خپل اکاونټ پرېښی، زما ورور راغو یاره دې خو مهم شیونه لکه فایلونه داسې پرېښي، زه غواړم چې دې اکاونټ بند نه شي، خپل اکاونټ ته وځم. خو دې اکاونټ بند نه شي، دې اکاونټ نه وځم، خپل اکاونټ ته ځم، یعنې دې اکاونټ به همداسې آن وي. نو دلته بیا راځئ سویچ یوزر به اخلئ، یعنې یو هغه کم اکاونټ نه وته یا به مان وي، بل کې بیا تاسو کار کولی شئ. دغه مهم اپشنونه و دې کې. نور یوزر اکاونټ که زه کنټرول پینل ته راشم، دلته څه داسې مهم پکې څه نور څه نه دي پاتې. دا اپشنونه تشریح شو، منیج یور کنټینټ، دا خو بیا یو موږ او تاسو کریټ ا پاسورډ ریسټریس څه معنا، لکه ته غواړې چې یو ریسټریس جوړ کړې، کله چې پاسورډ دی هغه جوړولی شي. دا خپله نور د دې نیټورک ځینې اپشنونه دي. یوزر ایډوانس پروفایل پراپرټي دا چې دلته ښایي چې څومره سایز دی، هغه څه چینج انوایرمنټ دی. نو دې اپشنونو کې موږ او تاسو کار نه لرو. نو دې سپیسي ته کاری شو، دې کې ګروپ دی، لکه ګورې یوزرونه چې دي ما ورته ویل 2 ډوله دی، یو موږ سره بلټن اکاونټ دی، یو نن بلټن. ګروپونه هم دي داسې نن بلټن بلټن. دلته تاسو هم یوزر چې اډمنسټریټر دا یو داسې اکاونټ دی، دې ته د کمپیوټر پلار ویل کېږي د اکاونټ. یعنې دا وینډوز چې کله انسټال شي او اډمنسټریټر اکاونټ خپله کمپیوټر جوړوي، دا موږ سره سوي ډسیبل وي، نو دا دیز نه تاسو انیبل کولی هم شئ. بل که داسې هم کولی شئ، لکه احمدشاه خان لاړو مثال پر رخصتۍ، غواړئ دې اکاونټ ډسیبل کړي، نو دلته نه هم چیک ولګوو، ډسیبل کېږي. نیور پاسورډ ایکسپایر، پاسورډ اصل کې 2 څلوېښت ورځې لري. که دې اکاونټ ته موږ او تاسو ټیک مارک ولګوو، نو څه کېږي، 2 څلوېښت ورځې چې پوره شي بیا موږ نه نوی پاسورډ غواړي، او که دا ټیک مارک نه وي بیا پاسورډ نه غواړي، نو ډیز نه ډسیبل کولی شي. او لاکټ دا معنا چې ډسیبل لاکټ کې دا فرق دی، یعنې تاسو غواړئ چې یو اکاونټ لاک کړئ، څوک ورته هېڅ انټر نه شي، یو ډسیبل کولی او بیا بیخي ښکاري نه. لاکټ کې به څه وي، یوزر به څه وي، لاک به وي. نو دلته اوس تاسو دا که یوزر اکاونټ یوزر کین ناٹ چینج، لکه دې ټیک مارک وي مثال، یوزر به دننه کېږي، پاسورډ به خپل چینج کوي. نو دا موږ سره یوزر داسې اډمنسټریټر سټنډرډ ټایپ دیز نه هم چینج کولی شئ. دا په کنټرول پینل کې نن موږ او تاسو سره موضوع و یوزر اکاونټ. نو انشاءالله دا ویډیو زه اپلوډ کوم، چینل سبسکرایب کړئ، کوشش کوئ ویډیو آنلاین وګورئ، ملګرو سره شیر کړئ، کامنټس لایک ورکړئ، نو موږ ته هم ګټه ورسوي او تاسو هم ګټئ. نو ښه وخت، خدای په امان.